دغه زموږ انګور چې دغه مو دغه دي دغه شان په بسته واشکي کې 4 دانې سمې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکي وایي د تېر کال په پرتله سږ کال د ابجوش حاصلات 80 سلنه کم شوي دي. دوی د سږ کال سخته ګرمي، د تېر کال د ژمي ناوخته بارانونه او ژلۍ هغه څه یادوي چې له امله یې زیات انګور خراب شوي او د ابجوشو پر حاصلاتو یې هم منفي اغېز کړی دی. چې سږ کال خو ابجوش باندې پر ګرد باندې ژلۍ راوسوې، خدایه زیر و زور دی. په روژ کال زما هغې 12 خرواره وکړلې، سږ کال کې 1.5 خرواره وکړې. نو خو بیا هم په اخته یو، موږ هلته رانیولي دلته رانیولي، دا د بل انګور دي زموږ نه دي. نو دا مو وپوهېدې دغه 40 کسه انډیوالان چې 10 کسه دلته راسره دي، 10 کسه په باغ کې دي چې انګور شکوي. نو کارونه مارونه ګرد خراب دي، د خدای در به درېده وپوهېدې دغه دی چې د خدای دغه ته ناست یو شمنار دغه لار ښه ده اجي وروره چې دغه لار موږ ته وپوهېدې ایلسي د پاکستان لار دا راته ایلسي. نو زموږ تجاران باره د خرڅونه مصرفونه وپوهېدې باندې کمیږي. نو ویزې ورکړي، اوس یو نشي تللی هندوستان ته، ویزې نشته. دوی همدارنګه وایي سږ کال نه یوازې دا چې د ابجوش حاصلات یې کم دي، بلکې نرخونه یې هم کښته دي او په وینا یې لسګونه کسانو سره بوخت دي، خو د سږ کال حاصلات یې مصرف نه جوړوي. بارانو ژلۍ پر وسولې، بارانونه پر وسوله، ګرمۍ وواله، مرض یې وکړي. تر مخه انګور ښه ډېر وه، په روژ کال ښه ډېر، سږ کال یې دونه انګور نه دي کړي. په روژ کال موږ هغه یو باغ وشکوی 11 داغه مو وکړله، سږ کال مو 4 داغه پرې وکړل. بیا پس د بل باغ شو، په بل باغ کې 15 کار وکړي، سږ کال مو 15 داغه پرې وکړل. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د کرهڼې او مالدارۍ مدیر مولوي صاحب ضیا هم مني چې سږ کال په مجموع کې د انګورو حاصلات کم شوي او وروسته یې ډېر کړی دی. هغه یې لامل ډېر اوبه لګول او بارانونه ګڼي او زیاتوي چې تېر کلونه وچکالۍ وې، خو سږ کال آباد نو ځکه باغ لرونکو پر باغونو اوبه نه سپمولې. دا عامل خو نو داسې چې دا باغونه سږ کال اوبه زیاتې وې، باغونه اکثره داسې وه د وچو خواته وه. نو دا باغوانانو هم بزګرانو هم دا اوبه نه دي سپمولې، چې یعنې مثال دا تاکان دا درخت یې برته ورداش وکړي. نو د انګورو د دې داسې مراعات یې نه کاوه، یعنې ډېر وخت تېر شوی و چې مثال اوبه یې نه وې لیدلې، د برمو په اوبه وه، مازې تاکان د وچېدو سره ګرځولي وه. نو اوبه زیاتې وې، بس چې ګرځولې نه. نو دلته چې مثال انګور چې اوبه زیاتې شي، برای انګور مقصد څه خامخا ورسته کوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي تېر کال له کندهار څخه بهرنۍ هیوادونو په خاص ډول هند ته 3244.3 ټن ابجوش صادر شوي وي او 8,501,124 امریکایي ډالر زین ترلاسه شوي وه.